بسم الله الرحمن الرحیم. د ستاسو ښوونیز مرکز ګرانو مینوالو ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ. نن د اووم صنف د ریاضي پنځم درس چې د سیټونو تقاطع یا انټرسیکشن آف سیټس په دې باندې به خبرې کوو او په دې به انشاءالله پوه شئ چې د تقاطع د سیټونو څه ته وایي. درس طرف ته د سیټونو تقاطع انټرسیکشن آف سیټس دې په اړه باندې خبرې کوو. نن ډسکشن کوو، تشریح کوو. راځئ فکر وکړئ، که احمد د فوټبال د ټیم غړی وي او هم د کرکټ د ټیم غړی وي، نو احمد د کومو ټیمونو ګډ غړی دی؟ د درس موخې هدفونه هم څه دي؟ راځئ چې دا وګورو. د تقاطع تعریف کول، د تقاطع نښه چې دا یې نښه ده، او د ګډو عناصرو معلومول. تقاطع څه شي ده؟ هغه عناصر چې A او B دواړو سیټونو کې موجود وي، د دواړو سیټونو تقاطع بلل کېږي او دغسې علامه باندې ښودل کېږي. تقاطع یعنې مشترک عناصر، کوم عنصر چې په دوه سیټونو کې یا درې سیټونو کې دغو مشترک عنصر بلل کېږي. لومړی مثال ګورو. د A سیټ احمد، قاسم، حسن او زلمی ده. B سیټ احمد، قاسم، عزت الله ده. مشترک عنصر احمد او قاسم دي، ځکه احمد او قاسم په دواړو سیټونو کې دي. نو A تقاطع B احمد او قاسم. په عددي مثال کې ګورو. A سیټ مساوي ده له 4 5 6 8 10 عددونو سره، او د B سیټ جوړ ده له 1 3 5 او 8 عددونو څخه. اوس ګورو دی که مشترک سي دي، 8 دلته هم دي هلته هم دي او 5 دلته هم دي هلته هم دي. نو A تقاطع B 5 او 8 سیټ جوړوي. نو وین ډایګرام کې به یې وښیو چې په وین ډایګرام کې دا څنګه معلومیږي. هغه د شکل په شکل د شیپونو په شکل باندې وښیو وروسته په بل درس کې. تش سیټ یا امپټي سیټ، امپټي سیټ یا تش سیټ. A سیټ 1 2 3 او د B سیټ 2 4 8. دلته هیڅ ګډ عنصر نشته، نو A تقاطع B یو خالی سیټ راځي. نو تقاطع نه لري، کوم مشترک عنصر نه لري، نو مشترک سیټ یې یا د تقاطع یا انټرسیکشن سیټ یې خالی سیټ ده. او دې قانون ته A تقاطع له B او B تقاطع له A سره وي، نو A تقاطع د A مساوي ده له A سره. A تقاطع A دواړه یو سیټ ده، هغه نو مساوي ده له A سیټ سره. د ټولګي کار دغه کار باید تاسې وکئ. A سیټ کې دا عنصر دی او B کې دا دی. تاسې تقاطع سیټونه پیدا کړئ. دویم دا ده د A سیټ او دا د B سیټ ده، دواړو تقاطع پیدا کړئ. دا کورنی کار سو. دغه ځان ته وګورئ دغه سیټونه او د دې مشترک عنصر یا تقاطع سیټ یا انټرسیکشن سیټ پیدا کړئ. د درس لنډیز. تقاطع د دوه سیټونو ګډ عنصر دی. د تقاطع نښه دغسې یو نښه ده تاسو چې کوم ښکاري. که ګډ عنصر نه وي پایله تش سیټ ده. مننه. اوس راځو لږ کتاب ته هم سر ورښکاره کوو چې 14مه صفحه ده د سیټونو تقاطع. که دلته په دې ډایګرام کې وګورو، یوه دایره کې حسن، زلمی، محمود، احمد او قاسم دي، او په لویه دایره کې چې د فوټبال ټیم ده د C سیټ ده عزت الله، نادر، صفت الله، دین محمد، عطاالله، احمد او قاسم. دا په دې فوټبال ټیم کې دي. او دا بل دایره چې ده د ولیبال د ټیم وه، هغې کې هم دا کسان چې وختي مې نومونه واخیسته. نو دوه داسې کسان دي چې هم د فوټبال په ټیم کې دي هم د ولیبال په ټیم کې، چې هغه احمد او قاسم دي. نو دغه احمد او قاسم د A د B او د C د سیټونو مشترک یا تقاطع عناصر دي. په دې عددي مثال کې که وګورو، په A سیټ کې 4 6 10 5 او 8 شامل دي، او B سیټ کې 1 3 5 او 8 شامل دي. نو 5 او 8 په دواړو کې شامل دي. نو دغه ساحه د دوی ترمنځ مشترکه ده. خدای دې وکړي چې تاسو په دې درس پوهېدلي یئ. د بل درس پورې ښه وخت درته غواړم او ځان سره تمرین کوئ دا شیان، تر څو موږ دا مسلسل موږ اکاونټ هم در سره فعال کړئ، یو بل سره شریک کړئ، چې څو چاته څه فایده ورسیږي او موږ هم د زیاتو کسانو د لیدلو
او تشویق کولو سره موږ نور هم کوشش وکړو چې ښې ویډیوګانې جوړې کړو او ښه کنټینټ او ښه درسونه درته راوړو. مننه، ښه وخت.